نننې زمونږ سبق سورة البقره دریم سفاره آیات نمبر 259 خوانوالی تر 260 آیات پوری. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أو كالذي مر على قرية او تنګوري آغا کستا چې تیر شو په یو کلی باندې وهي خاوية على عروشها او دا کلی وران او سره د خپل چتونو. قال أنا يحيي هذه الله قال ويل عزير عليه السلام أنا يحيي هذه الله بعد موتها سرنگي آباد بکی دی کلی لرا اللہ بعد موتها پس دورانی دود دینا. فأماته الله 100 عام ثم بعثه نمڑ اساتو دلر اللہ سل کالام ثم بعثه بیائی راپور تک دلرا. قال کم لبثت اویل ورت اللہ سمر وقت ارکتام. قال لبثت يوما او بعض يوم ویل د ما وقت ارک یورز یاس اسد ورزیم. قال بل لبثت 100 عام ویل اللہ بلکتا وقت ارک سل کالا. فانظر الى طعامك وشرابك لم يتصنه فانظر نو اگورا الى طعامك خوراک خپلتا وشرابك اوسکاک خپلتا لم يتسنه نید بدل شوی خوند دی ند بدل شوی خوند دی. وانظر الى حمارك او گور خپل سور لایتا ولنجعلك آیة للناس او دی د پارا چې وګرځو مونږ ته لره نښه د پاره د خلکو. وانظر الى العظام كيف ننشزها او ګورا اډکو د خرتا سرنګي او ځای کو مونږ دی لرا. ثم نكسوها لحما بیا اچو مونږ دی ته غوښه. فلما تبين له پس هر کله چې خخکار شودتا. قال اعلم ان الله على كل شيء قدير ویل دو زپوش ام په مشاهده سرا یقینا الله پار یو شی باندې قدرت والده. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ او کله چویل ابراهیم علیہ السلام رب ارینی کیف تحیی الموتا ای رب زما او خیماتا سرنگ جواندی کے بتمڑی. قال اویل اللہ اولم تؤمن آیات یقین کے. قال اویل دو ابراہیم علیہ السلام بلا بے شک زما یقین دے. ولكن ليطمئن قلبی لیکن ما تپوسو کدیل چی مضبوط شی زما زړو. قال اویل اللہ فخذ 4 من الطير اونیسا سلور مارغان فصرهن الیک نو عدت کدی لرا زان سرا بیا ټوکړي ټوکړي کا
ثم جعل على كل جبل منهن جزءا بیا کېک دا پہر یو غربان دی د دین حصہ ثم ادعهن یأتینک سعیا بیا آواز کدیتا رابشیتا تپمنڈا وعلم او پوہشا ان اللہ عزیز حکیم یقیناً اللہ غالب حکمت والدے